سلامونه او احترامات ملګرو، صدام حسین شباب یم. یو ځل بیا د یو نوي پروګرام سره ستاسو مخې ته یم. نن زه په خپله علاقه باجوړ کې موجود یم، په خپله حجره کې ناست یو. عرفان باجوړی را سره ناست دی، چونکې اچانک زما خواله راغلی و، راسې ناست هم کوله، خو د ملګرو موږ مخکې یو پروګرام ریکارډ کړی و د عرفان باجوړي نه. زما یو کلام د په ترنم کې ویلی چې ملګرو ډېر زیات خوښ کړی او ډېر زیات فرمایشونه یې راتلل. نو دغه ملګرو د فرمایشونو پوره کولو دپاره نن موږ بیا ناست یو د عرفان باجوړي سره. موږ به یو کلام ریکارډ کوو. امید دی چې دا کلام به ستاسو خوښیږي، چونکې د عرفان له خدای پاک ډېر یو سوریلي او ښکلی اواز ورکلی دی چې ملګري ډېر زیات خوښوي. او ملګرو ډېر چې کم ورونه په مسافرو کې دي، په سعودي کې، دوبۍ کې، په یورپ سایډ ته کم ملګري دي، هغو ډېر زیات خوښ کړی او دا بار بار فرمایشونه یې کول چې یو پروګرام بل د عرفان سره تاسو ریکارډ کوئ. کوشش کوم چې داسې څه کلامونه ریکارډ کړم چې تاسو لږ خوند واخلئ او ستاسو فرمایشونه زه پوره کړم. عرفان باجوړي هرکلی درته ویل په خپل پروګرام کې. ډېره زیاته مهرباني او ډېر زیات خوشحال شي صدام شباب صاحب، او ډېره زیاته مننه هم ځکه وکړو چې د دې جوګه مونږ وګرځولو چې یاره ستاسو مطلب په یوټیوب باندې یا ستاسو په د فیسبوک په پاڼه باندې مونږ راشو او د ملګرو سره مخاطب شو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو چونکې ستاسو شاعري ده، نو ستاسو کلام به وي او غږ به زما وي. ډېره مننه. ارشاد. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. په یو نظر یې مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم، ډېر ښه. په یو نظر یې مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم، چې څومره ستمګر دی والله دومره مهربان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. ډېر ښه. ځوانانو لپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، ځوانانو لپټې واخیستې پیغلې شوې سرتورې، راځئ اوس تماشې کوئ دا نوی پاکستان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي، په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي، په زور چې شهید کړو دا د برکلي ګل خان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکي، ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکي، ای بس دی مونږ ماف کړئ شهادت کې مو تاوان دی. ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. دا وګوره کنه دا په ما څومره قدردان دی، ستم دی او که غم دی خو بس ټول می د جانان دی. په جار چې چغو باسي او توان ولس لورکي، څوک شته داسې که نه بس هغه یو زوړ باچا خان دی.
پجار چې چغه وباسي او توان ولس لور کې پجار چې چغه وباسي او توان ولس لور کې څوک شته داسې که نه بس هغه یو زوړ باچا خان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی ګورا که نه دا په ما څومره قدردان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی زبردست رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شه بابا رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شه بابا رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شه بابا منصور په دار ختلی و جوړې ستا هم دا ارمان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی دا وګوره که نه دا په ما څومره قدردان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی ډېره زیاته مهرباني ډېره مننه عرفان باجوړي چې تاسو یو ځل بیا زما د یوټیوب د لارې خپل کلام ریکارډ کو او کلام چونکې ملګرو ستاسو هغه ډېر کلام هم ډېر زیات خوښ کړی و چونکې زه ډېر د کم ټایم دپاره باجوړ ته راځم خپلې علاقې ته چونکې زه یم په پېښور کې نو چې کله هم زه باجوړ ته راشم ما کوشش کړی چې داسې ملګرو سره کلامونه ریکارډ کړم او تاسو ترې خوندونه واخلئ امید دی چې دا پروګرامونه دا کلامونه به ستاسو خوښیږي ډېره مننه